شپه ده د تهجد لمونځ کومه تا ترې غواړمه ټنډه مې د ایښې په سجده کې خدای ته ژاړمه جار شم شپه ده د تهجد لمونځ کومه تا ترې غواړمه ټنډه مې د ایښې په سجده کې خدای ته ژاړمه آن چې بیا راتګ به مې کلونه مو د پس نه وي وبخه وطنه بیخي لرې درنه لاړم جار شم آن چې بیا راتګ به مې کلونه مو د پس نه وي وبخه وطنه بیخي لرې درنه لاړمه اوف څومره نارواوي کوي دا هندي سندره تا را یادوي راته هر باید ځان سره ژباړمه اوف څومره نارواوي کوي دا هندي سندره تا را یادوي راته هر باید ځان سره ژباړمه مه منه خبرې د بدنیتې زمانې یاره زه درته قسم کوم چې ستا په یارۍ ویاړمه مه منه خبرې د بدنیتې زمانې یاره زه درته قسم کوم چې ستا په یارۍ ویاړمه وصاله کوم ځان سره چلند د لیونیانو ستا له بېلتون وروسته ځان په خپلو غاښو داړمه نن شپه ښه نه یمه بیخي یمه قربان ګډ وډ غم مې زیات شوی راته ښکاري ټول جهان ګډ وډ روغمن صاحب نن شپه ښه نه یمه بیخي یمه قربان ګډ وډ غم مې زیات شوی راته ښکاري ټول جهان ګډ وډ بعضې کسان به خدای مني دوزخ به هم پیژني خو بیا به هم کوي کارونه د شیطان ګډ وډ جارشم روغمن صاحب بعضې کسان به خدای مني دوزخ به هم پیژني خو بیا به هم کوي کارونه د شیطان ګډ وډ له خدای وروسته مې زړګي کې فقط ته یې قربان له زړه دې لرې کړه جانانه دا ګمان ګډ وډ له خدای وروسته مې زړګي کې فقط ته یې قربان له زړه دې لرې کړه جانانه دا ګمان ګډ وډ انتظار صاحب سپیلني دود کړم که دم کړم د قرآن په آیت لالې مې پرېښې د نن بیا په مخ زلفان ګډ وډ سپیلني دود کړم که دم کړم د قرآن په آیت لالې مې پرېښې د نن بیا په مخ زلفان ګډ وډ خوشحاله نه یې له ناکامه خاندې زار وصاله راته ښکارېږي ستا د ژوند دا ټول داستان ګډ وډ هی چا په پیسو نوي ماډل واخیستې جامې له چا بیا د پیسو په بدل ووتې جامې هی چا په پیسو نوي ماډل واخیستې جامې له چا بیا د پیسو په بدل ووتې جامې بدې کړلو نوم د پاک الله د شاګردانو شاعر په نوم دې بازو له شعر وویستې جامې بدې کړلو نوم د پاک الله د شاګردانو شاعر په نوم دې بازو له شعر وویستې جامې خپه یې هم کړم بیرته یې پخلا کړم په هنر هی څنګه یې خبرې ته زر واغوستې جامې جارشم خپه یې کړم پخلا یې هم کړم بیرته په هنر هی څنګه یې خبرې ته زر واغوستې جامې موضوع ډېره مهمه و د چا ورته پام نه و هی ځکه مې په شعر کې درته راوستې جامې موضوع ډېره مهمه و د چا ورته پام نه و هی ځکه مې په شعر کې درته راوستې جامې کله چې غریب ماشومان وګورم بازار کې وصاله زما خیال ته راشي سمدستي جامې ډېره زیاته منل توجه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته کابل ارزان قیمت د دویمې او محبس څلور لارې ترمنځ د خوست منگل ټاور شاته وصال ښوونیز مرکز